د نوريې قضیه تر اوسه هم روانه ده. هغه افغانه بېوسله نجلۍ چې 14 کلنه ده او د هلک په جامه کې او په کافي شاپ کې کار کاوه د یو څو کسانو لخوا انټرویو شوې ده او بیا په سوشل میډیا خپره شوې ده. اوس یې محکمې ته اغوښتې. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغان انجونو عزت د ټولو ملت عزت دی. هیڅوک حق نه لري چې د یو بېوسله نجلۍ سپکاوی وکړي او یا یې په نوم ځان مشهوره کړي. هغه بېوسله افغانه نجلۍ چې د یو څو نظامیانو لاسته ورلوېدلې وه او له هغه څخه یې ویډیو کړې وه او بیا یې په سوشل میډیا خپره کړې وه. هغه نجلۍ اوس یې محکمې ته غوښتې ده او محکمه کیږي به. آیا دغه نجلۍ ګناهګاره ده او که بې ګناه؟ د یو څو امنیتي ادارو لخوا نه هم د دغې نجلۍ په اړه ډیر معلومات لاسته راوړل شوي دي او له دغه نجلۍ قضیه یې هم لا څېړلې ده. ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني هم د نوریې په اړه یو څو ویناوې کړې دي. پخوانی ولسمشر ټینګار کړی چې په افغانستان کې فقر او بیکاري د ګڼو کورنیو ژوند اغیزمن کړی او که د خلکو لپاره د کار زمینه برابره نشي نو دا ډول پیښې به بیا هم تکرار شي. هغه زیاته کړې چې د افغان نجونو او ښځو ساتنه یو ملي مسؤلیت دی او هر نظام باید د هغوی کرامت، امنیت او اساسي حقونه خوندي کړي. په پای کې اشرف غني له ټولو افغانانو غوښتي چې د داسې قضیو پر وړاندې چوپ پاتې نشي او د بېوزلو کورنیو د ملاتړ لپاره ګډ کار وکړي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.